بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو 1989 کال د جولای په 14مه نیټه د ناسا لخوا د اپولو 11 ماموریت راکټ فضا ته وتوغول شي. د دې ماموریت یوازینی هدف انسان په لومړي ځل پر سپوږمۍ کښته کول وي. په دې راکټ کې 3 ستورمزلي مایکل کولنز، نیل آرمسټرانګ او بز آلډرن ناست وي. دوی د 4 لکه کیلومتره فاصلې وهلو په سفر روان شي. بلاخره 4 ورځې 6 ساعته او 45 دقیقو وروسته نیل آرمسټرانګ د سپوږمۍ پر ځمکه قدم کېږدي. په دې توګه نیل آرمسټرانګ د تاریخ په اوږدو کې لومړی انسان شي چې د سپوږمۍ پر ځمکه پښه کېږدي. قدرمنو، آیا رښتیا داسې شوي و چې د پاسه 50 کاله وروسته نن هم ډیری خلک په دې یقین نه کوي چې انسان سپوږمۍ ته ختلی دی؟ ډیری خلک فکر کوي چې دا هر څه د اپولو 11 ماموریت د امریکا لخوا یوه ننداره وه چې دوی په نړۍ کې فلم کړې او ټولې نړۍ ته یې ښکاره کړې وه. نو دا بیرغ په سپوږمۍ کې بغیر له هوا ولې خوځېږي؟ دا هر څه دروغ دي که رښتیا؟ راځئ چې د دې ټولې کیسې په اړه په دې ویډیو کې د پوهېدو کوښښ وکړو. نو په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، په دې خبره به تاسې تعجب وکړئ چې د ناسا د اپولو 11 ماموریت د پلان کولو تر شا یو لوی علت و، یوه جګړه، په ځانګړې توګه یوه سړه جګړه چې د روس او امریکا ترمنځ روانه وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ فضا ته د تللو یوه منډه روانه وه. په 1950 کال کې روس لومړی هیواد شي چې د نړۍ لومړی مصنوعي سپوږمکۍ فضا ته ولېږي. د دې نوم سپوټنیک وي او دا د انسان په لاس جوړ شوی لومړی څیز وي چې د ځمکې مدار ته وتوغول شي. په دې سره د امریکا دولت حیران پاتې شي چې څنګه ورڅخه روس مخکې شو. نو یو څو میاشتې وروسته په 1958 کال کې امریکا هم خپل سیټلایټ فضا ته خوشي کړي. خو 3 کاله وروسته په 1961 کې امریکا دویمه لوی ضربه وخوري کله چې یوري ګاګارن د روس ستورمزلي لومړی انسان فضا ته ولاړ شي. یو ځل بیا روس امریکا شاته پرېږدي. یوه هفته وروسته په 1961 کال د اپریل په 20مه نیټه د امریکا ولسمشر جون اف کینیډي خپل وزیر ته یو خط ولیکي. پوښتنه ترې وکړي چې موږ څنګه کولی شو روس ته ماتې ورکړو؟ آیا کوم داسې فضایي پروګرام شته چې موږ یې ژر ترسره کړو او اغېزناکه نتایج لاسته راوړو؟ او په دې منډه کې له روس څخه مخکې شو او بریالي شو. څه موده پس دوی د دې پوښتنې ځواب ترلاسه کړي او تصمیم یې ونیسي چې را روان ګام به مو د انسان سپوږمۍ ته لیږدل وي. 1961 کال د مئی په 15مه نیټه د امریکا ولسمشر په خپله یوه مشهوره وینا کې د نړۍ پر وړاندې ژمنه کوي. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing. وای د دې لسیزې د ختمېدو نه مخکې به انسانان سپوږمۍ ته ولېږو او بیرته به یې سلامت نړۍ ته راولېږو. ډېری خلک په دې کار یقیني نه وي ځکه دوستانو د 1961 کال تصور کړئ چې نه کوم ښه موبایل وي، نه انټرنیټ و، نه جی پی ایس و او کمپیوټر هم پخوانی وي. په داسې زمانه کې دا نړۍ سره ژمنه کوي چې موږ به انسانان سپوږمۍ ته لیږو. د امریکا دولت 7 تر 9 میلیارډ ډالرو پورې اضافي فنډ د راتلونکو 5 کالو لپاره ناسا ته ورکوي او د ټولې فضایي ایجنسي څخه د یو هدف ترلاسه کولو لپاره لاس په کار شي. یو څو میاشتې وروسته په ازموینو او ټسټونو کار شروع کړي. تر ټولو مخکې دوی پر هغو راکټونو ازموینې کوي د کومو په واسطه به چې دوی له ځمکې وځي. 1963 نه تر 1968 کاله پورې ډېری ټسټونه وکړي کوم چې انکروډ فلایټ ټیسټ وي، یعنی د ازموینې په وخت کې کوم انسان په راکټ کې ناست نه وي. 1968 کال د فبروري په میاشت کې دوی د کروډ فلایټ ټیسټ تصمیم نیسي، یعنی په دې ازموینه کې به ستورمزلي په راکټ کې ناست وي او فضا ته به ځي. دې ماموریت ته د اپولو یو نوم ورکوي، مګر په ځمکه د دې ماموریت په وخت کې 1968 کال د جنوري په 20مه نیټه د دوی په فضایي بیړۍ کې اور ولګیږي او هغه 3 ستورمزلي کومو چې فضا ته د تللو لپاره تیاری کولو 3 واړه پکې مړه شي. د دې دردونکې پیښې وروسته هم ناسا نه تسلیمیږي بلکې خپلو راتلونکو ازموینو ته دوام ورکوي
اپولو 4 اپولو 15 او اپولو 6 دا ټول ازمایښتي مشنونه انکروډ فلایټ ټیسټ وی چې تر سره یې کړي. ناسا په ډېر چټکۍ سره ماموریتونه مخ پر وړاندې وړي. د یو کال په موده کې 4 ماموریتونه د اپولو 8 9 او 10 په نامه چې ټول کروډ فلایټ ټیسټ وی یعنی په راکېټونو کې د انسانانو پښتون دا ازموینې په بریالي توګه تر سره کړي چې په کې د اپولو 10 ماموریت 3 ستورمزلي د سپوږمۍ مدار ته هم ورشي او د سپوږمۍ په مدار کې 11 دورې ووهي او د راتلونکي اپولو 11 ماموریت د فضایي بیړۍ د ښکته کولو ځای هم د سپوږمۍ پر ځمکه انتخاب کړي او 8 ورځې پس بیرته واپس نړۍ ته راشي. دوستانو ناسا په عملی توګه د دې 4 ماموریتونو په تر سره کولو ډیر څه د راتلونکي اپولو 11 ماموریت لپاره زده کړي او بلاخره د دې ټولو زحمتونو او کوښښونو وروسته په 1969 کال د جولای په 14مه د اپولو 11 ماموریت پیل کړي. قدرمنو د ویډیو په اول کې ما د اپولو 11 ماموریت د ستورمزلو یادونه وکړه. 38 کلن نیل آرمسټرانګ د دې ماموریت کمانډر وی او مایکل کولینز د موډول پایلټ وی. بز آلډرن د لونر موډول پایلټ وی. قدرمنو د اپولو 11 ماموریت د فضایي بیړۍ 3 ځانګړې برخې لري: کمانډ موډول، سرویس موډول او لونر موډول. مخکینی 2 برخو ته یو ځای CSM وای یعنی کمانډ اینڈ سرویس موډول. هدف دلته دا وی چې فقط لونر موډول برخه به لیلیږي او سپوږمۍ ته به کته کیږي او بیرته په راستنېدو کې به له سرویس موډول سره یو ځای کیږي ترڅو د سرویس موډول په واسطه نړۍ ته ولاړ شي. دا ټوله فضایي بیړۍ په ساټرن وی راکټ کې نصب شوې وي. په 10 دقیقو کې دا راکټ د ځمکې مدار ته داخل شي او د 2.5 دورو وهلو وروسته له میشن کنټرول څخه د سپوږمۍ پر لور د تللو پرمیشن غوښتنه وکړي. له ځمکې څخه میشن کنټرول ورته د تللو پرمیشن ورکړي او د سپوږمۍ پر طرف روان شي چې بلاخره 4 ورځې پس په 1969 کال د جولای په 19مه نیټه د سپوږمۍ مدار ته ورسیږي. دلته د دوی کار وی په خپلو کې بیلیدل. کمانډ او سرویس موډول له لونر موډول څخه بیل شي. په کمانډ موډول کې مایکل کولینز ناست وی او د فضایي بیړۍ دې برخې ته د کولمبیا نوم ورکړل شي او لونر موډول ته د ایګل نوم او په دې کې نیل آرمسټرانګ او بز آلډرن ناست وی. د کمانډ او سرویس موډول کار وی د سپوږمۍ پر مدار کې پاتې کېدل او د لونر موډول کار وی د سپوږمۍ پر ځمکه کېناستل. نو پر سپوږمۍ د قدم کېدلو موقع 2 کسانو په لاس ورشي. څوک چې پر لونر موډول کې ناست وي یعنی نیل آرمسټرانګ او بز آلډرن. بلاخره لونر موډول په بریالیتوب سره د سپوږمۍ پر ځمکه راښکته شي او نیل آرمسټرانګ د بهر وتلو لپاره ځان چمتو کړي. د لونر موډول ور خلاص کړي او خپل لومړی قدم د سپوږمۍ پر ځمکه Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger 20. دا صحنه په نړۍ کې 700 میلیونه خلک په ژوندۍ بڼه ګوري. د ده لومړۍ جمله چې د خولې ووځي That's one small step for man, one giant leap for mankind. دا یو وړوکی قدم د انسان د ټول انسانیت لپاره لویه کارنامه ده. نیل آرمسټرانګ ترڅنګ بز آلډرن هم پر سپوږمۍ پښه کېږدي او تر 2.5 ساعتو پورې دوی د سپوږمۍ د خاورو او تیږو سیمپلونه راټولوي او ساينسي څېړنې هم کوي. بلاخره لونر موډول له سپوږمۍ څخه جګ کړي او له سرویس موډول سره یو ځای شي او د ځمکې پر لور را روان شي. پر ځمکه د کېناستلو لپاره کمانډ موډول له سرویس موډول څخه جدا شي او سرویس موډول د ځمکې پر اټموسفیر کې د زیات پریشر له امله ختم شي او کمانډ موډول چې د ځمکې د اټموسفیر پریشر او تودوخې د مقاومت لپاره په خاصه توګه جوړ شوی وي نو له ځمکې اټموسفیر څخه ووځي او خپل پیراشوټ خلاص کړي او بلاخره د سمندر په منځ کې ولویږي. بیا د ریسکیو یوې کښتۍ په واسطه دا 3 واړه ستورمزلي سلامت له سمندر څخه وباسي. دوستانو جالبه دا وه کله چې دوی بیرته نړۍ ته راشي نو 3 واړه ستورمزلي د 2 هفتو لپاره کرنټین کړي ځکه چې ساينس پوهانو فکر کو کېدای شي چې دوی له ځانه سره کوم وایرس یا بکتریا له سپوږمۍ څخه راوړې وي او داسې نه چې کومه غیر عادي ناروغۍ باندې څوک اخته کړي. خو داسې نه وي. یو څه مودې وروسته د اپولو 11 ماموریت په بریالي توګه د انسان سپوږمۍ ته د وړلو دا خبر د نړۍ پر ټولو رسنیو خپور شي. د امریکا ولسمشر جون اف کینیډي ژمنه چې له نړۍ سره یې کړې وه چې د دې لسیزې له ختمېدو نه مخکې به انسانان سپوږمۍ ته ښکته کړي او بالاخره هغه ناسا سرته ورسوي.
دوستانو د دې خبرې حقیقت ته راځو. آیا امریکا د سړی جګړې په وخت کې خپل قوت نړۍ ته د ښکاره کولو لپاره د اپولو 11 ماموریت په نړۍ کې فلم کړو؟ قدرمنو که په رښتیا سره هم امریکا د ټولې نړۍ د غولولو لپاره د اپولو 11 ماموریت فلم کړی و، نو په هیڅ ډول به روس دا نه تسلیمو. د شوروي لوی انسایکلوپیډیا چې 1970 او 1990 کال په منځ کې خپوره شوې، د دغې په دریم جلد کې زیاتره د اپولو 11 ماموریت په اړه لیکل شوي. د روس په دې مقالې کې لیکل شوي د اپولو 11 ماموریت د فضا په تاریخ کې دریمه لویه لاسته راوړنه وه. اول په 1950 کې د روس سپوتنیک مصنوعي سپوږمکۍ، دویم په 1961 کې یوري ګګارن فضا ته تلل او دریم د اپولو 11 پر سپوږمکۍ قدم ږدل د تاریخ لوی لاسته راوړنې دي. نو روسانو د اپولو 11 ماموریت منلی. پاتې د بیرغ خبره چې دا په سپوږمۍ کې د هوا په نشتون څنګه خوځېږي. دوستانو د دې یو ساده علت دی. کوم بیرغ چې بز آلډرن او آرمسټرانګ له ځمکې څخه سپوږمۍ ته وړی و، هغه بیرغ په ځانګړې توګه ترتیب شوی و. په عادي بیرغ کې یو اوږد راډ وي، خو د دې بیرغ په سر کې یو بل وړوکی راډ هم لګېدلی و چې له دې سره بیرغ مستقیم یعنی سیده ولاړ وي. د ناسا کارمندان پوهېدل که موږ یو بیرغ پر سپوږمۍ ولګو نو هلته خو هوا نشته، نه به خوځېږي. نو د دې په خاطر دوی یو راډ د بیرغ په سر کې اضافه ورکړی چې بیرغ د خوځېدو په حال ښکاره شي. د بیرغ ستونزه دا وي چې په جوړولو کې وخت ډیر ونیسي او په سمه توګه نه خورېږي چې له امله کوږ هم شي او په لیدلو داسې ښکاري لکه چې خوځېږي، خو هغه په اصل کې نه خوځېږي. فقط هغه مهال خوځېږي کله چې ستورمزلي په لاس جوړوي. په نورو ویډیوګانو کې بیا نه خوځېږي کله چې دوی یې په خپل حالت پرېږدي. قدرمنو ناسا یو ځل بیا د آرټیمیس په نوم خپل ماموریتونه په کار اچولی دي چې د دې یوازینی هدف د ښځینه ستورمزلې سپوږمۍ ته وړل او د رنګه کیمرې په واسطه سپوږمۍ نړۍ ته په ژوندۍ بڼه ښکاره کول دي. آرټیمیس یو ازمایښتي ماموریت د 2022 کال د ډسمبر په 11مه نیټه په بریالي توګه ترسره شو او آرټیمیس دویم ماموریت به د 2024 کال د نومبر په میاشت پیلیږي. قدرمنو که د ویډیو څخه مو څه زده کړي وي نو حتما دا ویډیو لایک او د نورو ملګرو سره شیر کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ.